منځه دا وخت چې راشي دغه وخته پورې د الله طرف نه دا اعلانونه کېږي هغه مونځ وي چې حاضرېږي هغې ته ملایک او دا ګویي د قرآن ده د سهار په منځه کې ملایک هم حاضرېږي دا ګویي د څه ده د قرآن ده الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ویلي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله وی د سحر دی د فجر دی منځه ته او د تلاوت ته ملایک هم حاضرېږي د رب العالمین نو د دې فجر پورې د سحر پورې رب العالمین د طرف نه د اعلانونه کېږي دا مسله ځان لا چې الله دنیا اسمان ته راکوزېږي په آخرنۍ حصه کې دا د ډېرو حدیثونو نه ثابته ده د ډېرو مشهورو د معروفو حدیثونو نه ثابته ده چې څنګه چې الله د شان سره ښایي دغه شان الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزېږي نو بیا یو څو اعلانونه کېږي د الله طرف نه یاد ساتئ ویشتي څوک تائب توبه ویستونکی چې پښیمانه شوی په خپلو ګناهونو باندې هل من تائب ندماني ندم پښیمانتیا ته وایي شتي څوک وایي توبه وباسي او داعین څوک دعا غواړي او مستغفرین څوک بخانه غواړي د ګناهونو او سائلین یا څوک څه سوال کوونکی شتي چې ورکوم ورته دا هر څه اني واسع الاحسان الله وایي زه خو پراخ احسانونو والی بعض مختلف روایت دي که راغلي بعض روایتو کې دا دي وایي څوک شتي چې بیماري زه وله شفا ورکړم څوک شتي چې فقر او غریبي پرې راغلي د رزق یې تنګ شوی دی زه وله رزق پراخه کړم څوک شتي چې په هغه باندې څه مصیبت دی چې هغه مصیبت یې لرې کړم د الله طرف نه اعلانونه کېږي دغه ټیم کې مونږ اوده پراته لسان الحال دا وایي لسان الحال هغه جبې ته وایي چې د انسان د حال نه معلومیږي لسان الحال د دې انسانانو دا وایي زموږ هېڅ ته ضرورت نشته نه توبه ویستو ته ضرورت شته نه بخانې ته ضرورت شته نه زموږ په مال کې پراختیا ته ضرورت شته نه زموږ روغ بدن ته ضرورت شته نه موږ پښیمانه یو په خپلو ګناهونو باندې ضرورت خو بیا د دنیا ته دی په هغه ټیم کې ګوره چې کله د کار ټیم شي بیا څنګه راباسي نو بیا راشي حالات داسې دی او دغه دی ته خو ووایه یو پیر الله ته که نه ته خو ټول عمر په مخلوقاتو پسې منډې وایې ځکه خو ذلیل دی چې کله ته رب العالمین ته خپل کیس ور مخکې کړي او هغه ته یې ووایو په دغه ټیم کې ورته ووایو هغه دنیا په اسمان کې رب العالمین یو حدیث کې دا راځي چې هغه انسان ته چې وګوري وخاندي چې د شپې د کټ نه راپاسي په خوا کې ورسره ښایسته ښځی او د پستې طلایي نه او د پوست کمبل نه راپاسي او رب العالمین ته ولاړې به توره تیاره کړي الله چې ورته وګوري وخاندي څه ناشنا بنده دی په ما څومره مین دي ښایسته ښځی یې پرېښوده طلایي بړستن خلک په خوبونو کې ډوب پراته دي راپاسېدلی دغه د کار وخت هم نه دی که نه که یو سړی چې د کار دپاره راپاسېدلی نه د چا سره د ګپ شپ وخت دی سړی چې ګپ شپ ته راپاسېدلی او دغه ټیم کې چې راپاسې نو د الله سره د زړه د کومې نه محبت دی ځکه راپاسېدلی او ځکه دا خبره ساتي د دې شپې سره ډېر پټ رازونه یې د نیکانو خلکو او که چېرته د شپې خبرې کولی او موږ دې تپوس کړی او څه عجایبات به موږ ته بیان کړی چې په دې شپه کې په دې تیاره کې شپې ته څه څه لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه تا چې د نیکانو خلکو کومې جړاګانې لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه تا چې د هغوی کوم تلاوتونه اورېدلي دي هغه بیان کړه تا چې د هغوی هغه اوږده اوږده ودرېدل او قیام لیدلی دی هغه موږ ته بیان کړه تا چې د هغوی هغه اوږدې سجدې لیدلي هغه موږ ته بیان کړه تا چې د هغوی هغه دعاګانې او زاریانې الله ته او عاجزي الله ته لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه لکه چېرته خبرې کول ډېر عجایبات به بیان کړی او ډېرې ناشنا خبرې به بیان کړی نو د شپې سره ډېر پټ رازونه پراته دي د الله د اوچتو بندګانو دغه ټیم کې چې د الله نه څه غواړي درکوي ته څه چې ته غواړې هغه درکوي ډېر راشي ما پسې د وظیفو مظیفو له دې مولیانو عادت کړي به دې وظیفو باندې نو چې راشي ما اوږده قصه به وکړي دا خیال چې دا به اوس وظیفه راکوي چې 1 کروڑ پیرې لا اله الا الله وایه
او 50 زره پیرې سبحان الله وایي. په دې زموږ دا خلک ډېر خوشحالېږي، بیا ورسره هغه نمبر والا هغه تشبیه راوتي دي، ګوتې ته یې اچولي دا کړه صاحب یې جوړه کړي، جي وظیفه کې لګیا دي. دا وظیفه هم د دنیوي کارونو له غواړي، چې راشي وظیفه غواړي قرضه ده یا بچي مې نه کېږي یا مزدوري نه لګي. زه ورته وایم زه به درته وظیفه ښیم، خو ډېره قیمتي وظیفه درته ښیم. څه وظیفه ده؟ د سهار لمانځه نه مخکې دغه ټیم کې راپاڅه، رب العالمین ته ووایه هغه به درله حل کړي. نه چې وایي وظیفه مې په کار ده، تاسو د دې نه قیمتي وظیفه شته؟ الله د دنیا اسمان ته راکوز شوی دی، وایي که څه مسله مې ووایي زه به درله حل کړم. وظیفه چې تا له درکړي نو هغه به تا ته به وایي چې 1 لاک پیرې لا اله الا الله څومره وخت پې لګي، یا یو بل ذکر درته ووایي، په دې دومره ډېر وخت هم نه لګي. راپاڅه رب العالمین ته ووایه، 2 رکعته وکړه، 2 رکعته کوه، خو هر وخت یې کوه. د سحر د بانک چې وایي که نه، د دې نه چې ته پاو ساعت مخکې راپاڅې نو ستا 2 رکعته کېږي. 2 رکعته وکړه، اودس وکړه، 2 رکعته وکړه، دعاګانې پکې وغواړه، خپل وتر وکړه، سهار بانک وي جومات ته راسه. نو دا ناشنا وخت رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوز شوی. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق د تهجدو راکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه بندګانو کې شمار کړي چې هغه به دې توره تیاره کې رب العالمین ته ولاړي. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی، دا کوم جنتونه چې موږ ذکر کوو که نه، الله په قرآن کې هم دغه خبره کړې ده چې جنت ته به خلک ځي. خلک به څوک؟ الله یې ډېر صفات بیان کړي. یو یې دا ذکر کړی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله وایي د شپې به دوی ډېر کم سملاستو. سړی ولې کم سملاستو؟ د بیمارو یا د دوی غربتو ځای نه و د اوسېدو یا بل څه مشکلونه. الله څه وایي وبالاسحار هم یستغفرون. الله وایي وجه یې دا دی چې دغه ټیم کې دوی زما نه بخانې غواړي، په دغې کې مصروف وي. د هغې د لاسه دوی د شپې ډډې به ډېرې نه لګېږي. الله دې به دغه خلکو کې موږ شمار کړي. تاسو د جنت ته صفات اورئ، اوس به دې کار نه کېږي. د جنت ته صفات چې سړی اوري دا سړي له ډېر خوند ورکوي او دې کې څه شک نشته. د جنت ته خبرې اورېدل انسان له ډېره سخته مزه ورکوي، خو صرف په دې کار نه کېږي چې ته مزه اخلې او قصه ختمه شو. دې جنت ته به ځې څنګه وې دا سوچ پکار دی. الله یې دغه سوچ په موږ کې پیدا کړي. هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني. وإذا كم حديث إمام ابن القيم ما جوت إشارة وكله يدقشان پورا حديث وقد حديث ومعجم ده إمام طبراني رحمه الله كرا غليه. ده حديث إمام طبراني رحمه الله روله وسندن كمزوره، سندن كمزوره ده وقد حديث ده ابو الدرداء رضي الله عنه يجي رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده ينزل الله تعالى في آخر 3 ساعات يبقين من الليل. والله سبحانه وتعالى په دغه آخري 3 ساعتو کې راکوزیږي د دنیا اسمان ته، د شپې د آخرني 3 ساعته چې فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره. نو په دې اولني وخت کې الله سبحانه وتعالی تقدیر هغه کتاب کولاو کې هغې کې ګوري چې بل څوک پکې نشي کتی. په دغه کتاب کې هم ډېر عجایبات پراته دي او د الله نه علاوه څوک نشي کتی. زموږ هم یو کتاب دی چې رب العالمین یې بل څوک یې نشي کتی. فیمحو ما یشاء. نو الله چې دې څه وغواړي هغه ته لرې کړي، څه چې وغواړي هغه پکې زیاتي کړي. ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنات عدن. بیا الله سبحانه وتعالی په دې 2 ساعت کې جنات عدن ته وګوري چې دا هغه اوچت جنت دی. وایي په دې کې به پیغمبرانې، شهیدانې او صدیقین به وفيها ما لم تره عين أحد ولا خطر على قلب بشر. او به کې هغه څه دي چې هغه چېرته د انسان سترګې نه دي لیدلي، نه چا په زړه کې سوچ راغلی. ثم يهبط آخر ساعة من الليل.
بیا چې اخرنی ساعت د شپې دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی د دنیا اسمان ته راکوشي نو بیا دا وایي هل الا مستغفر یستغفرني فاغفر له وایي څوک شته چې بخانه غواړي چې زه د ګناهونو له وبخم الا سائل څوک سوال کوونکی شته چې زه ورله ورکمه الا داع دعا غوښتونکی شته فاستجيب له چې زه ورله دعاګانې قبول کړم حتى يطلع الفجر تر دې چې سحر راوخیږي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه آیت وایي وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا نو ملائکه هم دغه منځ ته حاضرېږي سندن دا حدیث کمزوری دی